السلام علیکم دوستانو، زه الیاس نگار یم او تاسو ګورئ نگار ټي وي. دوستانو، دنیا کې کوم ملک هم فوجي وي یو شخص آرمی کې برتی کولو دپاره سپیشل ټریننګ ضرور ورکوي. هر ملک سولجر ټرینس طریقه الګ وي. دوستانو، نن ویډیو کې دنیا کې ټولو نه سخت میلیټري ټریننګ په باره کې معلومات درکوم. ویډیو لیدلې نه مخکې که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې سبسکرایب نه وي کړی نو سبسکرایب یې کړئ. اوس راځو ویډیو طرف ته. نمبر 5 فایر ټو چیسٹ. دوستانو، دنیا کې یو شخص هم د مرګ والا جواب دپاره تیار نه وي، لیکن سولجر خپل ملک حفاظت دپاره هر څه کولو دپاره تیار وي. آیا تاسو ته پته ده دنیا کې یو پوځ داسې دی خپل ملک کې سولجر ته ټریننګ په دوران چیسټ کې په ګولو باندې ولي. دغه ټریننګ ریشه کې پوځ ته ورکوي. FSB او KGB سولجر ته باډي آرمر ورواغستوي او چیسټ کې په ګولو باندې ولي. دې دوران سولجر ته د خورېدلې اجازه هم نه وي. دې ټریننګ به د سره فوجي زړه نه د ګولۍ ډر وځي. ریالي دا د دنیا خطرناک میلیټري نه یو ایکسرسایز دی. نمبر 4 لایو گارنیډ. دوستانو، آرمی ټریننګ دوران سولجر ته هر قسم هتیار استعمالولي طریقه ښيي. دا خبره خو کمن ده، لیکن جنگ سچویشن وي نو فوجي سټریس کې راځي. داسې سچویشن کمولو دپاره چاینیز آرمی سولجر ته خاص ټریننګ ورکوي. 2012 کې سټیټ CCTV نه یوه ویډیو ښیلې وه. هغې ویډیو کې ښیلي وو سولجر یو ګروپ کې ګرنیټ نه پین وباسلو او دغه ګرنیټ یو بل ته لاس کې ورکولو. څنګه چې دغه ګرنیټ چور کړو نو ډایرکټ خلاص شو او دغه ګرنیټ هر وخت خلاصېدای شي، لیکن سولجر ته د دې ګرنیټ ټایم معلوم وي. نمبر 3 بریکینګ کانکریټ. دوستانو، 2012 کې انټرنیټ باندې دوی ویډیو وایرل وي. یوې ویډیو کې چاینیز سولجر خپل سر سره 80 متوالی او دویمې ویډیو کې ساوث کوریا میلیټري ټرینرز خپل سر سره کانکریټ متوالی. دغه دوی ویډیو انټرنیټ باندې ډېرې زیاتې وایرل وي. چاینیز آرمی افیشل کې مطابق جنگ کا میدان څه ډراما نه وي، هغه ریل بیټل وي او داسې ریل بیټل جنګېدلې دپاره سولجر داسې ماحول او حالات کې ټریننګ ورکولی شي او هغه بیا اصلي حالات کې هم مقابله کولی شي. نمبر 2 کوبرا بلډ. دوستانو، تاسو به تایلند په باره کې اوریدلی وي. دا یو داسې ملک دی جنګلاتو نه ډک دی. دې وجې نه دای میلیټري خپل سولجر ته جنګلات کې سروې ټریننګ هم ورکوي. دې ټریننګ کې سولجر ته دا ښیي هغه جنګل کې خوراک او اوبه څنګه تلاش کړي او سولجر ته مختلف پلانټس د خوراک طریقه هم ښیي. ونو نه اوبه وباسي او هغه هم څکي. دوی دغه خوراک تلاش کړي او دې باندې ګزاره کوي او دې کې کوبرا بلډ هم شامل دی. دغه آرمی کوبرا سنیک لټوي، هغه مړ کړي او د دې وینه څکي او دینه علاوه نور سیزونه هم خوري. نمبر 1 SSG. دوستانو، څنګه چې تاسو ته پته ده پاک آرمی دنیا کې ټولو نه طاقتور میلیټري فورس نه یو دی، لیکن SSG کمانډو ټریننګ د چا وس کار نه دی او ټولو نه ول دا بورې کې بند کی او کوتکو سره وایي او دا حوال څه عام کاس نه ورکوي، بلکې آرمی تندرست کسان وي ځکه چې سولجر زړه نه ډر وځي. دینه بعد جهاز ته بوزي بهر څه هدایاتو پیراشوټ ویر کی او جهاز نه رچور کی. دین علاوه 30 کیلو میلیټري گیر ویر کی 70 نه 80 کیلومتره پورې پیدل ځي. SSG کمانډو ته ما غوښه منګور و هر خوړلې طریقه هم ښیي. دې سره سره مرغۍ او خرګوش خپل غاښونو سره للوي. دین علاوه SSG پول هتیارو سره ډیم کې غورځوي. دومره وزن سره ډیم کنارې ته برازي. که تاسو سوچ وکړئ د ټولې دنیا هارد ټریننګ یو طرف ته کا او SSG کمانډو بل طرف ته، خو SSG کمانډو پسې نشي رسېدی. پاک آرمی دنیا کې ټولو نه طاقتور او سخت ترین کمانډوز قرار کړي دي. او که تاسو دغه ویډیو خوښوي نو لایک یې ضرور کړئ او پارټ 2 لپاره کمنټ لازمي وکړئ.